ژبه او لیک دا دی زه د خپلې مطالعې دپاره د هغو حکمونو او مسایلو او پوښتنو نه چې مې په تېر بحث کښې وکړې تر هر څه دمخه د ژبې او لیک د ارتباط مسئله را اخلم، ځکه څرنګه چې دمخه وویل شو یوه له هغو خبرونو نه چې د ژبې د مطالعې په برخه کښې د اشتباهاتو او مشکلاتو سبب ګرځېدلې ده هغه دا ده چې ژبه او لیک تل سره ګډ او یو په بل سره اشتباه شوي دي. مثلا د غربي نړۍ په یوه مشهور کومیک رایج کتاب کښې د کیسې کارکوونکی یوه نااشنا ستوري ته ځي. هلته له داسې خلکو سره مخامخ کېږي چې ګډېږي مګر لیک نه لري. د کومیک کتاب اتلان انګلیسي الفبا برابروي او د دغه ستوري اوسېدونکو ته یې ورښیي. دلته ده چې یو له دغو اتلانو نه وایي اوس د دې ستوري خلک د ژبې خاوندان شول. دغه ډول یو تن د دري استاد څرنګه چې دمخه هم اشاره وشوه املایي اختلاف په ژبه کښې ګډوډي بولي. همداشان یو وخت په یو کتاب کښې د فرانسوي ژبې د مبتدیانو دپاره داسې یو ډول املا استعمال شوه چې یې د املا د معمولي طریقې سره رټ توپیر لره او دا داسې طریقه وه چې په یوه ځانته سیستماتیکي ډول د دې مقصد دپاره طرحه شوې وه تر څو چې لوستونکي د ژبې غږونه په وضاحت سره تشخیص کړي. مثلا په دې املا کښې چاود، تود، شود لیکل شوی وو. ډیرو خلکو چې کتاب ولوست دا طریقه یې خوښه کړه مګر ځینو زده کوونکو سره بیا دا پوښتنه پیدا شوه چې اصلي ژبې ته به څه وخت ورداخل سو. اما یو تن له پوهانو نه چې دغه کتاب یې نه دی خوښ شوی اعتراض کوي او وایي چې دا کار د فرانسوي ژبې مقام راټیټوي. دغه ډول په انګلیسي کښې د نایټ پر ځای نیټ لیکل په ژبه کښې ستره غلطي ګڼل شوې او ویل شوي چې دا کار د انګلیسي ژبې حیثیت ته صدمه رسوي. په پورته ټولو مثالونو کښې هلته چې د کیسې اتلان وایي اوس د دې ستوري خلک د ژبې خاوندان شول، یا هلته چې استاد املایي اختلاف په دري ژبه کښې ګډوډي بولي، یا هلته چې پروفیسور وایي دا د املا ډول د فرانسوي ژبې مقام راټیټوي، یا هلته چې ځینې عنعنه پسندان وایي د نایټ پر ځای نیټ لیکل د انګلیسي ژبې حیثیت ته صدمه رسوي. ښکاره ژبه او لیک سره ګډ شوي دي. دغه ډول زموږ په مدرسو او مکاتبو کښې دا خبره زښته عامه ده چې کلمه له تورو او جمله له کلمو نه جوړه ده. حال دا چې حقیقت بل راضي دی، یعنی جمله او کلمه. اوس ژبپوهان د ژبې د تشریح په برخه کښې د کلمه اصطلاح هم نه استعمالوي ځکه چې دا اصطلاح خطا ایستونکې ده. په ځینو ژبو کښې لکه فرانسوي د انګلیسي یا د پښتو کلمه په هغه مفهوم وجود نه لري چې پښتانه او انګلیسي ویونکي یې ورڅخه اخلي. نن ژبپوهان دا ښه بولي چې د مورفیم اصطلاح استعمال کړي. په ژبه پورې اړه لري او توری یا حرف یا لیټر په لیک پورې. البته زموږ ځینې هغه لیکوالو ته چې پر ژبه غږېدلي دي دا خبره هم وررسېدلې ده چې توري د وییز غږ رسم دی، اما څرنګه چې مطلب ته پوره نه دي ورلوېدلي بیا هم خبرې ورڅخه ګډېږي او د دې ګډوډۍ په پای کښې نه یوازې دا کوي چې توري او وییز غږ یو شی بولي بلکې ژبه هم اکثر د تورو پر اساس مطالعه کوي او وییز غږونه په تورو کښې پراته ګڼي. مثلا د پښتو یو لیکوال کله چې د پښتو ژبې پر تشریح کار کوي نو د فونولوژي یا د ده په خپله اصطلاح غږ پوهنه تر عنوان لاندې لیکي.
د اصواتو د غږونو د ښکاره کولو دپاره ځینې اشکال وضع سوي دي چې هغه موږ حروف او توري بولو، مګر په همدې مبحث کې وروسته تر یو څو کرښو بیا لیکي. ټولې ژبې ځینې صحیح حروف هم لري چې غږونه یې د ساینو حروفو په کومک ښکاره کیږي. دغه ساعد حروف د ژبو اساسي غږونه دي چې په اکثرو ژبو کښې سره مشترک دي او ممکنه ده چې ځینې ژبې مخصوص ساعد توري هم ولري. دلته د مخه تر هر څه په دې باید پوه سو چې د ژبې په صوتي سیسټم کښې د محیط او اقلیم او اجتماعي ضروریاتو اثر دومره دی چې په نږدې اقلیمونو کښې دغه غږونه سره اوړي. مثلا یو توری په یوه ځای کښې خلک یو راز وایي، بل ځای هغه توری بل ډول غږ لري. دغه ډول زموږ له ګرامریانو نه یو تن لیکي. هغه ساده او بسیط اوازونه چې له خولې څخه وځي د هغو تحریري اشکال حروف یعنی توري او الفبا بلل کیږي. بیا په یو بل ځای کښې لیکي. مګر کله چې وروسته د انسان حنجره د متمایزو غږونو د ایستلو دپاره مستعده شوه او هر اواز ځان ته مخرج پیدا کړ، هغه وخت دغه اوازونه د حروفو او الفبا په بڼه ظاهر سول او د مطالبو افکارو او مقاصدو د اظهار دپاره کاملتره وسیله منځته راغله چې ژبه ګڼل کیږي. بیا لیکي یو لړ امدادي غږونه دي چې موږ یې امدادي حروف بولو او د هغوی په مرسته اصلي حروف تلفظ کیږي. بیا لیکي حلقي حروف هغه دي چې د ادا په وخت کښې اوازونه د حلق څخه راوځي. له پورته عباراتو څه چې ما دلته د مثال په ډول راواخیستل د ورایه ښکاري چې موږ وییز غږ او توری تل سره ګډ کړی دی، ځکه په پورته مثالونو کښې له یوې خوا توری او وییز غږ رسم بلل شوی او له بلې خوا ویل شوی دی چې ژبه له حروفو نه جوړه ده. آیا دا څنګه کیدای سي چې همدې توری په خپله غږ شي او هم د غږ رسم